حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو یهودن رالا یهودن چې من کر رالا نو ما ته دعا وکړه یهودن بما ته اعاذك الله من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه وساته نو عائشہ صدیقہ مخ کې د حضور پاک نه د قبر د عذاب متعلق څه نو اوریدلې اخلم به زمانه وي تو چې نبی علیہ السلام مبارک راغی نو عائشہ صدیقہ و تعرض کو الله رسول یو یهودن راغلی و او ما ته دعا وکړه چې اعاذك الله من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه وساته ولې د قبر عذاب شته رسول الله مبارک فرمایل او عائشہ د قبر خو سخت عذاب دی او دا يهوديان په کې پراتی سخت عذاب دی د قبر نو بیا عائشہ صدیقہ و توجه شو او حضور پاکم توجه شو نو مخکې نه به خو دې سودی و تخیال نو عائشہ وې د دینه پس به رسول الله مبارک کلم دعا کوله نو د قبر د عذاب نه به ایمان غوښته پیغمبر خو خپل پاک دی اخو په قبر کې داغه متعلق زمونږ سوال کیږي دا به په زور دی لوي چې دا خلق ووري او عمل پیو کی خلق ووري او عمل پیو کی دورونو دویمه سخت مرحله د قبر د عذاب د غوري رب العالمین هم دې په حفظ او امان کې اوساتي رب العالمین قران شریف کې فرمایي د فرعونانو متعلقه فرمایي چې فرعونان کله خدای هلاک کړل په بحر قلزم باندې او دریاب په خدای را جوخت او خدای تباہ کړل لوی دریاب د بحر قلزم سمندر دریاب دی ما لیدلې دی غزه چې کوم ځای کې هغه فرعونان هلاک شوي دي او تباہ شوي دي او موسی علیه السلام چې په کوم ځای پورې وته دی او چې پوره وته او الته کې بیا الله پاک هغه ته کوم چینه پیدا کړې وي هغه ځای کې زه وسم تلې مغازه مې لیدلې دي د بحر قلزم غاړه باندې دي او ورپسې بیا وادي تی علاقه ده او بیا تلاره کوه دور ته تلې ده او پوره غاړه فلسطین دی او بیا اسرائیل هم دی نو چې الله کله غرق قرآن کې الله څه فرمایي الله فرمایي چې ما په فرعونانو باندې خطرناک عذاب پراغه وحاق بآل فرعون سوء العذاب ډیر خراب عذاب پراغه هغه عذاب څه دی النار یو الله اور به پسار او ماقام پیش کیږي او قرآن کې چې سار او ماقام راشي دا طالبان وی استیعاب ته مرادي هر ټیم په اور بلیږي هر ټیم په پاسه اور بلیږي په فرعونانو او بیا دا ګوره د قبر د زکا چې د آخرت متعلق الله وی یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قیامت پر ورځ الله اعلان وکي چې فرعون او د تابعدار ټول د دوزخ ورته ورغورځوي نو د قبر عذاب ثابت دی ډېر خلک نه مني د قبر عذاب هغه بل عقل پسې منډي وای د شریعت په مقابله کې به عقل نه چلو الله چې وښتا نو منوبا د الله رسول چې وښتا نو منوبا مونږ به عقل د خدای او د رسول د خبرو په مقابله کې نه چلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مړ شي او د قبر کې کېږي نو دلته دوه فرشتې راشي هغه فرشتو ته نکیر او منکر وای ناشنا شکلونه دي نه پیژنګلو دي څوک پیژني نه او چې بعض علما وایي چې نیک لراځي هغه ته بشیر او مبشر وای نیک سړی له چکل راشي نیک لا او ورته مخامخ کیږي نو هغه ته پوسو کی پر ربک او داسې را پاسي چې د خپل مزیدار سترګې اومږي ورا پاسي نو دی وایي د مازیګر ټیم وته خدای داسې کله کده مازیګر وخت وي دی ما پرې مونږ کوما مونږ رانه قضا کیږي داسې ټیمې به صبر کو د منځ خبرې د اخلاص شوي مر ربک رب دې سوک دی نو رب خو مسلمان پزړه کې پروت دی الحمدلله زموږ تاسو پزړه کې زموږ خپل رب پروت دی الحمدلله دی ربي الله زما رب الله او چې کوم داسې نیکی او سره صفاتونه ذکر کی هغه الله چې اسمانونه پیدا کړی دي هغه الله چې زمکه پیدا کړی دي او په دې زمکو کې بلا سيزونه پیدا کړی دي نو بیا وته رسول الله صلی الله علیه وسلم را مخامخ کی او ما تقول في حق هذا الرجل تر د متعلق سوي نو د مسلمانی د خو پته چې مانه به تاسو په قبر کې د چا متعلق کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل ته پته ده نو دی وی هذا محمد صلی الله علیه وسلم جاءنا بالبينات مونږ له د قران آیتونه یا معجزات وروړي دي واضح احکامات وروړي دي نو مونږ د تابعداري کړې ده مونږ د پسې تلیو نو بیا به ورته وي چې دین دې څه دی دی وایي دین مې اسلام دی ورضیت لکم الاسلام دینا شکر دی چې الله مونږ له ډېر ښکلي دین خوښ کړی دی دین مې اسلام دی نو هغې به ورته څه وایي وایي نم کنوم العروس ناوې چې څنګه یو کور ته راشي او میلمنۍ دقسې میلمنه سمله میلمنه په شان سمله بېغمه اوسه او حضور پاک فرمایي وایي د جنت بستره راوړي ورته یې واچوي
او د جنت نه ورته یو کړکۍ کولاو شي نو دله د جنت یخوالی او خوشبویه راځي او دې جنت ته ګوري نو خوشحاله وي او دې تازه ته چې دغه خوشحالی میلو چې دي په دنیا کې که د بلډینګ پاتې شو کور ته پاتې شو ښځه ته پاتې شو بچي دې پاتې شو په هغې څه کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دا نیکان خلک دي هلکه چې چاته ښه خوشحالي یو سړی په رکوټ کې ورکې اوسېږي او دته غټه بنګله میلو چې دی هغه رکوټ یې پسې خپی شریف نه خپ یا یو سړی وي او کور والی وفات شي نو دی خو غمجني چې کور والا خو چې دله خدای د هغه نه ښه ښځه ورکړي ښکلې ښځه ورکړي دینداره ورکړي صالحه ورکړي نو په هغه زړه به راشي چې بیا څه کوي بیا خوشحالی دغه رنګې دی به خوشحالی او دی به خشته په سور کې به پروت وي او رسول الله مبارک فرمایي چې قبر ورته فراخه شي څومره فراخه مد البصر چې څومره د ده نظر لګي دومره الله ورته فراخه کړي هلکه دا به څنګه فراخه مړه دا خو انسان هم نن سبا دا څیزونه تیار کړل ته دې موبایل کې ګورې تا ته په دې موبایل کې څومره څیزونه ښکاري تا ته په دې موبایل کې په دې پوټي شیشه کې ټوله مکه مکرمه ښکاري بیت الله هم درته پکې ښکاري چې کوم ځای راواړی درته پکې ښکاري دا خو یو شیشه ده او په هغه شیشه کې ته د سترګو په نظر کې دې څه راځي هغه پکې ګورې لیکن ابه شیشه نه ابه حقیقت دا مې تاسو یو مثال درکړ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځمکه به ورته څه وایي اهلا وسهلا خپلو لرالی بېغمه اوسه مزېدار ځای لرالی او تا زه ډېر خوشحاله کړی زما په شا دې نیکۍ کړي دي خو زه تا ته وسپارلی شو ته ما ته وسپارلی شوې ګورو به سره اوسه دا ځمکه پرې راغونډه شي داسې زور ورکړي لکه مور چې بچي له په سر زور کوي بچي وایي مورې لږ زور نور هم راکړه دې خوشحاله دا خو نیک سړی دی اوس دې نه به مونږ ذکر نصیحت به مونږ اخلو الله دې مونږ مسلمانان او صالحین جوړ کړي او چې کوم بدعمل انسان بدعمل انسان دی رسول الله مبارک فرمایي چې قبر کې سنګیری او نکیر فرشتې ولا راشي ډېر ښه شکلي وي ډېر ښه شکلونه وي هغې ته تپوس کې من ربک رب دې څوک دی هی لا ادري نه پوهېږم که دنیا کې ورته معلومه مې خو چې ایمان یې پې نه ير به شي که دنیا کې د رب یادومه منافقو هلته به دې یېري بیا ده سره د الله مدد نشته ده نه به بیا یېري رسول الله مبارک محترم مخامخ کې ما تقول ده په حق کې څه وی هی لا ادري نه پوهېږم که ته وایې چې نن خو هر چا ته پته ده کافرو ته هم پته ده یېر به شي دی نه به یې ور یادوي منافق دی یېر به شي دی نه به یې ور یادوي ما دینک دین ولې د پیغمبر تابعداري دی نه ده کړې دا خو ټول عمر د پیغمبر وارثانو ته کنځل کړي دي او بد دې ویلي دي ګورې زما ورونو نصیحت ته کوم ځان نه یادوم شکر دې زما دا خلک عزت او قدر ډېر کوي او که نه هم کوي نو زما د چا په قدر او په عزت هېڅ پروا نشته دویم چې خدای ته درون شم دا ډېره لویه خبره خدای ته دې مونږ ګرانه شي څوک عزت کوي که نه کوي نو څه به وکړي څوک کوي عزت نو څه به وکړي او چې نه کوي څوک څه به وکړي چاته څوک نقصان نشي رسولی چې الله وله څه لیکلي دی هغه به رسېږي څوک چاله فایده نشي ورکولی چې الله چاله څه لیکلي دي هغه به رسېږي نو زه ځان نه یادوم خو تاسو ته دا درخواست کومه چې دا عالمان دا د پیغمبر وارثان دي دې د پیغمبر دین خلکو ته رسوي چې اسلام دی دې قسم دې د پیغمبر د دین خدمت کوي دې د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین خلکو ته رسوي دوی ته خپل پیغمبر وارثان ویلي دي او خلیفګان یې ورته ویلي دي پیغمبر خو نشته او نه د حضور پاک نه پس بل پیغمبر راغلی او نه به راشي نو د پیغمبر د قرآن او د سنتو خدمت څوک هم دا خلک یې کوي په 3 او 4 زره تنخواه ای ښه په جومات کې امام له تاسو څومره تنخواه ورکوي نشته په ډېرو جوماتونو کې تنخواه صرف ډوډۍ ورکوي او کشتم نو 2.5 زره روپۍ میاشت ورکوي غټ جومات کې 15 زره تنخواه ده نو 15 زره خو ته قسم دې دروازې ګټې او مدرسه کې څومره تنخواه مدرسه کې د مدرس 4 زره 15 زره تنخواه د غټ مولا 10 زره تنخواه نو په 10 زره خدای ته وګوره کار کوي ما یو د لوی زمونږ د دې حافظانو غریبانانو 3 او 4 زره تنخواه ده او د لوی مولا 9000 او 10 زره نو یو بابا وی دا د میاشتې مینه دا د ګنټې د میاشتې تنخواه خو د میاشتې دروازې خو څوک تنخواه نه ورکوي وی په دې کې ستاسو ګزاره کېږي مې قسم په خدای په دې کې زمونږ حافظان او مولیان حجونه او عمرې هم کوي دې کې خدای حجونه هم بوځي دې کې الله عمرونه هم بوځي وی دا څنګه مې په څنګه والله که مونږ هم پوهېږو خو دا یو څنګه باندې پوهېږو هغه دا چې روزي د الله په لاس کې ده عزت د الله په لاس کې دی قسم په الله روزي او عزت او ډوډۍ دا د الله په لاس کې ده داسې غریبانان عالمان مې ولیدل داسې غریبانان په مدینه منوره کې نوم یې درته نه اخلم یو ډېر عجز عالم مې په مدینه منوره کې ولید چې مې د جامو ته وکتل نو خیرنې جامې مې وشلېدلې وې یاره ډېر په هغه جامو یې خفه شوم مې مولوي صاحب څنګه راغلی وي دا حج ته راغلی یم څنګه حج ته راغلی الله راوستې یاره وایي زما ډېر زیات شوق کېده بس یو سړی راغی او ما ته وایي چې مولوي صاحب پاسپورټ راکړه
او ټپوټوان راکا او داخله را لوکړه او په لاره تېرېده راپسې لمونځ وکړو نه زه پېژنم نه مې پېژندلی دی او نه راته پته لګي بل ودې راله پاسپورټ ولېږي وایي لاړ شه ما ورته وایي مولوي صاحب لکه چې جامې دې نه ته وایي بیګ رانه روک شوی دی دغه یو جوړه راسره د ساده و ما زر چاته ووایي الله وله بندوبست په هغه دی که د جامو د جوړو ګوره الله بوتلونکی دی داسې غریب دا بشیر جان ته وګوره د دې څه دي بېوسه بېکسه دی قسم د خپل کور یې نشته سارې ما ته غریب فریاد وکړو خورې د ماش کوټې او د هغې د کوېدن مسله او د واده نو ما فریاد یې وکړو دا به څه کومه د بشیر جانه غم مه کوه الله به خیر کړي لیکن دا عجز مسکین فقیر د رسول الله مبارک نعتونه وایي نه امامت نشته او نه درس شته او خدای عمرې له بوته مدینه منورې ته هم خدای بوته او مکې مکرمې ته هم خدای بوته او طواف اول ته امید تا به خدمت څوک کوي ته خو ځان له دمدمې ګرځئ به دې څوک او په ډوډۍ مړولو مسلې خلکو په نیمه یا په ډوډۍ مړ چې ته خو ځان له شپې ته دروازې خورې دا به ګرځئ څوک یو بابا یې ورسره زمونږ ماما زوی دی درشا الله دې خوشحاله کړي هغې یو بابا ورسره ملګری کړ هغه ته تا نه کمې پیسې لم خو دې به ګرځې بابا ته هلته پټ شو بیا اوس خود به څه کې ما وی دا بابا تا نشي ګرځولی ته خدای شته که تا له خو ځان له لینډ کروزر پکار دا بابا کوم دی ګرځولی شي هلته د ما ماما دی حاجي محمد صاحب خدای پاک دې خوشحاله کړي روغ صحت دې ورکړي هغه ورته خدای ملګری کړ او داسې وګرځوه هغه خو هلته بلد دی څلوېښت کال یې پکې تېر کړي دي چې چا به حجر اسود نیغ ښکل کړی او په دا الله حجر اسود هم ښکل اوس ووایه که نه چې الله مهربانه شي د دنیا څوک رکاوټ شته زه دې خلکو ته زه کویم چې په الله اعتماد وکړي قسم د الله په ذات چې زمونږ د رب مونږ سره ډېره مینه ده زمونږ د رب مونږ سره ډېره زیاته مینه ده څومره ښکلې شکلونه یې راکړي دي بچي راکړي دي عزت یې راکړی دی دا د مینې نښه ده که نه اوس په دې وخت کې څوک فلمونو ته ناست دي څوک به د فلمونو شوټینګ کوي فلمونه به جوړوي او دې وخت کې به څوک زناکارۍ کې ناست دي او څوک به په خپلو کاروبارونو کې دوکانونو کې مصروف وي چغې به وایي ګیلاس په 10 روپۍ او په 20 روپۍ او څوک په هوټل کې چغې وایي دلته راځه او دلته راځه او څوک په ګاډو کې ناست دی او چغې به وایي پېښور له او ملاهور له او تاسو الله خپل کور کې په خپل جومات کې خپل عبادت ته کښېنولی دا د خدای مینه نه ده نه په موږ الله ډېر مهربانه دی قسم پاک ده ډېر زیات مهربانه دی او موږ ډېر بدقسمته یو زموږ الله سره مینه نشته موږ به زر په دین کې نقطې راوباسو په مسلو کې به نقطې راوباسو په عالمانو کې په ګیره کې په پټکو کې شیطان راتړه کې واچي داسې کوه داسې کوه او بعضې ظالمان لیډران دي د دین دشمنان نو لکه ټیک ده چې هغه لیډر ستا د دین دشمن دی هغه ته خو به پیسې میلاویږي د بار نه نو خوار شي د لیډر دپاره ته اخرت ولې خرابې د لیډر دپاره ته ولې خپل اخرت خرابې ظالمه دومره نه پوهېږې ناپوهې چې څوک تا ته او ستا بچو ته او ستا ښځې ته او ستا ماشومانو ته قرآن او دین ښیي او شریعت ورته ښیي نو ته هغې پسې لګیا ظالمه خدای شته که دا لیډر دې پکار شي دا علما به دې پکارېږي المرء مع من احبه حضور پاک فرمایي قیامت پر ورځ به هغه چا سره ملګری چې چا سره دې مینه ده بیا به راته پته هلته ولګي او قرآن کې الله فرمایي یوم یعد الظالم علی یدیه بلا ظالم به په لاسونو ټکونه لګوي چکونه به لګي څه به وایي یا لیت ته قرآن ویم ګورې ځانه نه ویم یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا یا خدایه که د پیغمبر په لاره تللی وې څه خبره د پیغمبر لاره تا ته څوک ښیي ته خو ماشومان هم پوهېږي عالمان یې درته ښیي دې په لاره ځه د پیغمبر په لاره یا لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا یا خدایه د پلانکي برباد کړی یم زما دوستو چې هغه سره مې دوستانه نه وې کړې څه خبره وه نو ډېر بدقسمته زړه مې پې درد وکړي قسم په الله زړه مې پې درد وکړي لیډر د ظالمه پیسې اخېستې دي د دین دشمن دی ظالم دی تر چا نوم نه علم او نه خاص کس یادوم عامه خبره کومه مشر به ویم د لیډر به نه اخلمه او مشر د پیسې اخېستې دي بېدینه دی نو ته څه له ځان د پیغمبر د صف نه وباسې ظالمه ته ځان له سره پر آخرت خرابې هوښیار جوړ شه د ټیک ده که وټ ورکې نو ستا خوښه ده چې چاله دې خوښوي هر سړی پخه بدنن ښه پوهېږي چې پاټۍ کې هر پاټۍ کې چې نن سبا هر سړی ښه پوهېږي چې کومه کې وي هغه بس موږ به څه ووایو خلکو ته موږ ورته نصیحت کوو او هغې کې سته پیشه کار دی پیشه لیکن کم از کم خپل اخرت مه خرابوه د بل د دنیا د ښه کولو دپاره حضرت علي رضی الله عنه وایي چې څوک د بل د دنیا د ښه کولو دپاره خپل اخرت خراب کړي دا ډېر کم عقل د دنیا به د بل ښه کې ممبر به هغه جوړ شي مزې به د هغې دنیا به د بل ښه کې د قومي اسمبلۍ او د صوبې اسمبلۍ ممبر به هغه جوړ شي او اخرت تا خراب کړه مولیانو ته کندل ته ورپسې کې بد رته وې یو خبره کوم زمونږ په بعضې مولیانو صاحبانو کې هم غلطۍ شته دا نه چې نشته دا خو ځنګل دی پښتانه وي ځنګل کې هر قسمه شته نو غلطي به کېږي نو چې وشي غلطي نو دا د مولیانو له به کېږي د یو سلو کې 50 نه به وشي دا نو دا د نورو نه خو 99% غلطۍ کېږي که نه نو ته هغه د یو مولا غلطي په ټولو باندې ورته اسمان کې
در باغه په فیسبوک خوره او په موبایل به خوره پلان کې مولادا چلو کدا او بالکل یو که ظلم یو که زیاتی او که غلط خدای سنگینه سزا ورکړي نو پاغه ته ټول بدنامه ظالمه دا مکوي ها د تمارونه یې اره پاټه سره چې تعلق لري اره سره تما ټول بچي یې د مارونه یې د باغه نصیحت تاسو ته کوم ته هوټ نو درېګم او الیکشن ته درېګم نو تاسو د فائدې لپاره خبره کوم نو تاسو ته دا خبره کوم چې پام کوئ پټکی پسې ګیره پسې دین پسې تبلیغ پسې خانقاه پسې تصوف پسې مدرسې پسې جماعت پسې اسلام پسې مسلمان پسې او عالم پسې بدو نه وایي بس مو وایي ځان له خپل خرابوي نو خبره مې دې پورې کوله اسلام موږ له خپل دین الله را کړی دی نو سبا وایي تا څوک دی تاسو ویل د په حق کې دی وایي هاذا دی وایي له لا ادري نه پوهېږم بیا وایي ما دینو که دین دې څه دی نو دی به څه وایي لا ته د پته هم ده چې رښتونی دین اسلام دی او د په خوله به نه راځي ډېر به شي دی د ظالمو د اسلام مطابق ژوند نه تېر کړی د اسلام نو خوښ د ټول عمر پیسې په جوارو لګولې دي د ټول عمر پیسې په زناکارو لګولې دي د خو د انګریز ژوند خوښ و د خو به وایي انګریز د خدای راولي د خو بربنډتوب خوښ و د خو شریعت نو خوښ د خو ډمتوب خوښ و د شریعت نو خوښ د اسلام نو خوښ د اسلام په دایره کې ژوند نو خوښ دا ذاتي خوښه وه نو دا رونو قبر را روان دي ګورې قسم په الله وړه خبره نه ده زه درته نصیحت کوم د ټولو نه مخکې ځان ته کوم ګورې د ډېر ګناهګار یم ټولو نه مخکې ځان ته کوم د ډېر مجرم یم ګناهګار یم الله دې ما نه هم راضي شي او تاسو ته هم یم زما رونه یې زما بیانونه چې څوک اوري ما سره مینه لري د ډېر لرې لرې ځای نه خلک مانځله زموږ راځي په محبت راځي او بیا د مانځه نه پس دا بیان ډېر خلک په ډېر محبت او په مینه اوري نو زما بچي رونه دي مشران دي ټولو ته دا نصیحت کوم سره د خپله ځانه چې ډېر لوی سخت سفر را روان دی نو چې چا په اسلام په دایره کې ژوند نه تېر کړی په نوم ځان د مسلمان وي د خو مونځ کومه هلکه مونځ کوې یوازې مونځ خو نه دی که نه زه خو مونځ کومه صاحب یوازې مونځ خو نه دی زه خو ذکر هم کوم کلمه هم ویمه د اسلام دایره کې ژوند تېر که الله وایي ادخلو فی السلم کافه سر نه خپو پورې اسلام کې وردننه شه چې درنه نه کېږي عالمانو سره مینه وکړه چې نه کېږي مدرسو سره مینه وکړه محبت د زړه وکړه چې الله دې ورسره ملګري کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي تپوس کوي په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی وایي د یو سړي یو قوم سره مینه او د هغوی ته نشي رسېدی یو قوم سره مینه ولما يلحق بهم او د هغوی ته رسېدی نشي هغه لیدی نشي د هغوی په شان عمل هم نشي کولی دی به څه کوي حضور پاک فرمایي المرء مع من احب چې چا سره مینه یي قیامت کې به هغوی سره ملګري ګوره مینه هم کار ورکوي خو چې د زړه سوچه مینه یي نو دا مارونو دی به وایي لا ادري نه پوهېږم نو فیضرب من مطارق من حدید حضور پاک فرمایي د اوسپنو په سټکو به ووالي شي او چې کوم سړی پې کوم فرشته پې مقرروي په قبر کې نو هغه به ړوند دي په سترګو او کاڼه به وي چې ړوند دي چې دی یې ګوري نه چې رحم یې پرې رانشي او چې کاڼه یي چې د ده چغه نه اوري چې رحم یې پرې رانشي نو د دې دواړو غوږونو په دا منځ کې به یې ووایي ویصیح صیحة داسې چغه به ووایي چې ما سوا د انسان او د پیري نه ټول به اوري او دا عذاب شروع شو او یا اجدهاګانې به مقررې شي په ترمذي کې پرون زموږ تېر شو او یا اجدهاګانې هو دا به ټک ورکوي او حضور پاک فرمایي لو ان تنین نفخ فی الارض که یو اجدها په دې ځمکه کې پوکې یو اجدها وواو ما نبتت الى یوم القیامه ځمکه به تر قیامته پورې شین ډکې زرغونډې دونه خطرناک زهري ټوله ځمکه به تر قیامته پورې شین ډکې زرغونډه کړي نو هغه انسان چې د اجدها پې سار او ماښام ټکونه لګوي او اویا وي حیرونو ګران کار دی که اسانه خبره ده ډېره ګرانه ده ګورئ زما د قسم په خدای ډېره ګرانه خبره ده او لړمانان به پې نښتي په دې قبر کې او ایرورې نه لاس لقولی شي چې ځان ترې بچ کړي نه خپله قولی شي چې ځان ترې بچ کړي نه د یا بیبي چغه هم نشي والی نه د بیبي چغه اوري دنیا کې په خلک چغې کې یا مورې یا بیبي راشه نو مور راشي په سر وله زور وکړي نه مور راتلی شي او نه پلار راتلی شي او نه تښتېدی شي چې ته به ترې منډه ووامه ډېر ګران دی د دنیا د لږ عیش و عشرت دپاره موږ ځان تباه کړو د دغې عذاب هم ځان مستحق وګرځه معمولي یو موټرګي دپاره خلکو ایمان پرېښی دی د یو موټرګي دپاره خلک لګیا دي امریکې ته منډې وایي ځم امریکې ته برطانیې ته منډه وایي هلکه ولې دی ظالمه د خپل ملک آباد که په قرآن او په دین او په اسلام باندې په شریعت باندې
دا ټیک ده بهر ملکونو کې خلک تجارت کوي تجارت ته سړی کځي حلال رزق ګټي اس پروا نشته و دې ګټي لیکن بربنډوب لځي دې لږه کې شو عشرت وکما دې لږه کې د بدمالې وکم دې لږه کې د شرابونو کم سونا به اوس کې مړه سونا عمر بدی او یا کاله اتیا کاله به عمرې زیات نه زیات سل به سل نو 50 خبرې تیر می کړ نو بیا بسکه د مارونو الله سره محبت پیدا کې جوړ پیدا کې زما قسم په خدای په قبر کې بم دغه الله پکاري بل شي نه پکاري نیک کمالو کې رسول الله مبارک فرمایي مړي په درې سيزونه دي یو د سره خپل اهل دي بچي وسره دي یاران دوستان هم پکې راغلل بل وسره خپل مال دي غلام نوکر کټ پوزه بل وسره عمل دي نو دا اهل عیالم ته واپس راشي आवाज پری دوستان هم ته واپس راشي आवाज پری دي او کټ پوزه نوکر هم ته واپس راشي आवाज پری دي څو سره پاتې شي بل مال قسم په خدای لري سخت ده حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې د حضور پاک صحابي دي کوم صحابي دي د پیغمبر علیه السلام 15300 سلور او یا احادیث امت رسول او دا سه جون دي تیر کړی د حضرت ابو هريره چې یو ځل یو اعلی رومال کو دې په پاکولا په بخ 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 واه واه ابو هريره په دې رومال کې پوزه پاکه حال د پیغمبر وتر آیات شو وې دا سه وختو چې د رسول الله مبارک د منبر او د کوټې په میانس کې به بهوش پروتو د لوګي د لاسه بهوش ټوړې بناو نو خلکو مې سر لته ورکول چې ابو هريره لیونه دي زما دې پرب قسم لیونه بنو د لوګي د لاسه بهوش او چې خېټه به مې دړ کو نو ما به د خېټه لپس مکه زور ورکاو زور به مې زمکه سره ورکاو تاسو دل به مې د خېټه کاو تاسو وخت تیر کړی دي او د حضور پاک نه ځان نه دی جدا کړی قسم دې ما پرون مونږه په حدیثو کې تیر شو اصحاب الصفه چې کوم د پیغمبر شاګردانو طالبان د رسول الله مبارک مړه غم چانه دي پرې هغه زمانه کې باقي پورې خلکو خاطر که چا به ډېر خیراتو کې صحابو کې وې دا ریاکار او که چا به داسې لږ خیراتو کې وې دې ته خدای ساجد خدای ګواه دی کاغه د پیغمبر طالبان هم چې پرېږدل هغې کې خلکو نقطې ریستې دي او خبرې ورپسې کړې دي نو هغې به څو یو څادر به غریبانانو نه ته یو څادر ابه په لاس نیولې و چې رانه اونه غورځېږي عورت مې ښکاره نه شي یا خدایا او رسول الله ښځې به شاته ولاړې وې نو رسول الله مبارک به ښځو ته وې چې سجدې نه سر اوچتوې نو مو اوچتوې زر چې سړي کښېني نو سر اوچت کې ولې د غریبانانو لنډي کمیسونه دي نشته یا یو څادر یې د پرتوب کمیس نشته د هغې پر عورت هم نظر ونه دی دا ژوند دا زندگی وه نو حضرت ابو هریره سپلی به نه وې بخپې بلخپې باجز ګرځې یو لنګ کې به کمیس بینو لاره کې به ناستم سوال به مې نه کو د چانه نو په لاره به ما وې څوک بدل مې ما ته قرآن د یو آیت معنا وښایه مطلب به مې دا و چې زما د مخ ته به وګوري نو ما به کور ته ډوډۍ لبوځم داسې ژوند د حضور پاک نه یو ځای نه دي جدا شوی اومه هجره کې راغی اسلام یې راوړه دې نه دي جدا شوی ټوله شپه به حدیث زوتوله او د پیغمبر خدمت به یې کوه لیکن چې کله مري نو جاړي هغه ابو هریره د پیغمبر خاص مرګري د رسول الله مبارک فقیر او مسکین صحابي چې دین لپاره لوګي تیرې کړي د خېټې پورې کاڼي تړلې دي او جالي صاحبه نو صحابه ورته ولې جاړې لږ ساعت پس پرې د حضور پاک سره ملاقات کېږي زموږ سلام برسه او وی جاړم وی ولې وی سفر ډېر اوږد دی او سامان کم دی هیرونو قسم دې ګوره ډېر اوږد سفر دی نو والد صاحب د خدای پاک وبخي چې کله د هغه جنازه موږ په دروازې شتله نو زما په زړه کې غیر اختیاري یو ټکې راغی ما وې داړې ووتې بس بیا به په دې دروازه نه راځم دا خو تا جوړه کړې وه پاتې شي دا کور خو تا غشتې و لاړې بیا به پرې نه راځم زما والده صاحبه دې خدای وبخي ما ته نن بچي وي د قبر نه ډېره یارېږم ویسته نه یارېږم خو د قبر نه قسم په خدای دا به هر وخت وي دا به څه چلي د قبر نه ډېره زیاته یارېږم هغه قبر نه او چې یو ځل یو سړی ښخ شو نو بیا به څو کاله پس راځي دنیا ته وایه که توبې ته لاړ شي خو یو 5 کاله پس به راشي که نه شي راتلی عذري نو بچي به هلته درشي ملاقات به ورسره وشي لیکن چې د مرګ په سفر ورلې کله به راځئ تاسو ټولو ته وایم وروڼو 100 کاله پس به راځو 100 کاله پس 200 کاله پس 500 کاله پس 1,00,000 کاله پس نه واپس کېدل نشته ډېر اوږد سفر دی ډېر اوږد قوم پکې نشته پکې نشته ببوزې پکې نشته ایسی پکې نشته هیټر پکې نشته دا دومره اوږد سفر دا موږ یې کړی دی فذکر
فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نصیحت وکړه خلکو ته مسلمان به پیدا وای. ټول مونږ پرې دی ګوري مونږ کوي. ډېر خلک مونږ نه کوي. ډېر خلک د پیسو د دولت د وجې د جمع مونږ نه کوي. جیل ته کار خرابېږي. آی هاي آی ډېر خلک ما ته ټلیفون کوي جومات رانه لرې دی ځان لو کوم ولې جومات سره نږدې وی لرې دی که نه. آی هاي یو ورځ به ځان لو کړي دویم د پیسو دپاره ځان دې تباه کړي. دا څه کوي دا څه کوي. زکات چا باندې فرض دي مه پرېږدی ورکوي. حج فرض یې وې کې روجې نیسئ نفلي نیسئ روڼۍ نفلي الله پر روجو ډېر خوشحالي. د ګل او د زیارت پر رسول الله مبارک روجه نیوله. د ګل پر روجه نیسئ د زیارت پر روجه ونیسئ دې روجو له دور ورکړئ الله پرې ډېر خوشحالېږي. سړي خبري نصیحت ورسره ښي. حضور پاک به هر ګل او زیارت روجه نیوله او کله به د اسلامي میاشتې دیارلسمه څوارلسمه پنځلسمه نیوله. کله به چې میاشت راو په تړومبۍ درې به نیولې او د میاشت په آخر کې به درې نیولې. کله کله نیسئ او د شپې لږ الله ته پاسئ او جاړئ ورته. د شپې په جاړه ډال ډېر خوشحالېږي. او بخور نه پاسئ که نه پاسئ. چې د پېښور کې د کاري پېشمني پاسئ که نه پاسئ. چې د په سفر دی لاهور ته یا بل خوا پېشمني پاسئ که نه نو دغه لږ سفر دی او دا د آخرت ډېر لوی سفر. یو سړی یو ملک ته ځي سعودي ته یا دوبۍ ته څو ورځې دی فکر مني بیگ تیاروه او جامې او سامان او صیبه د کرنسي یې ولې هلته ځمه نو د آخرت خو ډېر لوی سفر دی ځان مونږ څه تیارې وله. کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة. دنیا مو اغشتر آخرت هم پرېښې دی الله وایي. د بچو باندې محنت وکړئ زمانو د بچي دینداره کې ملا لیبوزیس قرآن پې زده کې دین پې زده کې. موبایل یې په لاسو کې ورکړي دي او قرآن هم ورته ونښو. ټول ورځ خلک موبایلو کې لګیا دي. نور کله به خلکو چې لاس جیب ته ښکته که تسبو سره به وجنګېده نو ذکر به یې شروع کړه او سهار او ماښام به صرف جومات د هلکانو نه ډک او قرآن به یې وي. اوس څوک مانځله نه راځي. ډېر شکایت دی مانځله جومات ته څوک نه راځي. او مازدیګر چې مونځو کې ملا صاحب هم مخ راواړئ موبایل نه وباسي او بخصریان هم دیوالونو ته ډډئ وایي موبایل یې راوباسي. د خدای خاطر وکړئ نه پکارېږي موبایل. منځ وکړئ ذکر وکړئ تسبیح راوالی پته نه لګي کله مرو. او چې په دغه لار ورلې نو کله واپس کېدل نشته. ګورې د مارولو خدای ګواه دی که واپس کېدل شته نو ده ته به وایي لا دریته ولا تلیته. نه دی د چا تابعداري کړې و نه دی د عقل نه خوار شکار اخیستی نو په دې سټ به یې په څټکو وایي او دی به چغې وباسي او ځمکه ورته څه وایي وایي ته د ما په مخ ګرځېدې په مخ د ځمکه ډېر مې بدي شوې ځکه د ما په شا تا ګناهونه کول ستا په وجه په ما عذاب نازلېده. نن ته ما ته وسپارلی شو زه تا ته وسپارلی شم. ته به وګورې چې څه د سره کوم. نو رسول الله مبارک فرمایي ترمذي کې پرون حدیث تیر شو ځمکه داسې پیغمبر مبارک دا ګوتې ګوتې کې ومنډلې وایي ځمکه به پې داسې راجوخته شي چې دا پختی به په یو بل کې دننه شي. دا ختمېدل نه دي قیامته پورې. دا قیامته پورې دا د قبر عذاب خو ډېر ګران دی ډېر سخت عذاب دی. حضرت عثمان ذوالنورین د رسول الله مبارک زوم دوه لوڼه پې واده دي چې یو وفات شوه بل یې ورکړه او چې بله وفات شو ارمان که مې درېیمه وې درېیمه یې مې ورکړه. او د رسول الله مبارک مبشر بالجنت دی چې جنت زیرې ورته شوی دی. او یو ځل حضور پاک ناست و حضرت ابوبکر راغی هغسې ډډه والې وه. حضرت عمر رضی الله عنه راغی هغسې ډډه والې وه. حضرت عثمان رضی الله عنه راغی زر کېناست او په خپو یې لاندې څادر خور